45 روپۍ کیلو د اوښ غوښه ده. او یو ځل ما تاسو ته ویلي چې په ایمان درته یم چې یو سړی و هغه به د خرونو او د اسپو غوښې هم خرڅ. په دې قوم چې دا نن در باندې د وړو شاټې کیسه ده، دې قوم قسم په خدای دی چې په دې قوم د سپو غوښې هم خوړلي دي. د سپو د نری غوښې په دکان به سپی ځوړن کړی و، هغه به د نری په غوښې په دغه خرڅ کولې. دا د اورېدو خبرې نه دي. زه چې درته څه وایم نو زما پې عین الیقین راغلی، عین الیقین او عین ایمان مې پې راغلی. پیرنګیانو بیا دا آډر وکړو چې د ګډوري خپې به تر هغې پورې ګډوري سره ځوړن دي چې تر څو پورې ټول خرڅ شوی نه وي. سپي بیا خرڅول په خلکو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای دې پرده ساتي. په ډېر خراب وخت کې پیدا یو، په ډېر پرفتن دور کې پیدا یو. الله دې فضل کوي او خدای دې په دې ملک داسې نظام راولي، داسې نظام چې د خولې نوړی بل سره بیلی. د خولې نوړی نواز شریف ته پکار دی تر دې سپېږمو مالدار دی چې اول په دې خپله خزانه شروع وکړي، نو بیا مونږ هم چې څه ګټلي وله بیا ورکو. اوس قرض اتارو څه وایي ملک سوارو، په ملک خود گدے پہ سوارو، قرض اتارو. نو قرض اتارو اول خو په د خپل کور لوټ کا، نو بیا مونږ ته وایه که نه بل کور خو پې لوټ کا که نه. ځان ملنګ که لکه د حضرت علي غوندې، بیا راشه زمونږ ښځې م خرڅې کا. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټې به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. تاسو نه مخکې قومونه چې کم تیر شوي دي هغې نافرمانی به چې د الله د ځمکې د پاسه د حد نه واوړې ده، نو عذاب به پرې راغی. په بعضې قومونو باندې خو داسې عذاب هم راغلی دی چې ټول ښار به سره د ځمکې اوچت کو او اسمان له به یې چې ورسورو نو د هلته نه به یې راولټه کړو. نو چې ځمکې ته به راتله نو بسمه بسمه به و. تاسو وګورئ په یو طرف ته په دې ملک کې نوی حکومت راغی او په څومره لویو دعوو باندې راغی، او بل طرف ته د الله حیران کن نوم ورته متوجه شو. په ټول ملک کې د وړو قحط راوست. هر یو سړی حیران دی. کم سړی چې ګورې بوره په لاس کې او مړاوی رواني، هلکه څه چل دی اوړه نه میلاویږي. دا خدایي عذابونه دي. عزیزانو نور دی خدای خیر پیښ. والله اعلم بالصواب. چې زه خدا حیران یم چې دا ملک خدای کم عظیم گرفت ته ساتلی دی، ځکه چې سره د اسلام د دعوې نه د دې ملک بېدیني او د خدای نه بغاوت چې دی هغه بالکل انتها ته رسېدلی دی. نو خدای ښه پوهېږي چې په دې باندې به کم عذاب راځي. دا د وړو عذاب دا یې ګوره ابتدا ده. نن چې ځان ته څه وایي هغه هم دې ته محتاج کړی دی چې خلقو ته مینت یې کوي چې یو بوره اوړه راته پیدا کړي. چې ځان ته څه وایي نو دې وجې نه سوچ وکړئ چې مونږ سره به څه کېږي او زمونږ انجام به څه وي، مونږ به څه کوو، کوم طرف ته به ځو. سوچ وکړئ. تقریرونو ټایم نه دی، نه کولی شم درته، باران دی. خو صرف دا چې دا ناست خلک سوچ وکړي چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ به څه کوو. اته ورځې وشوې مسلسل باران دی. روزګارونه ګوره، د غریبو حال ګوره، پې د پاسه د وړو قحط ګوره، کېږي به څه. نو ما تاسو ته څومره زمانه وشوه چې زه دا لګیا یم چې هره ورځ سوچ کوئ او فکر کوئ. الله هر سړی په خپل خپل ځای کې رانیولی دی. هر سړی. پرونی واقعه وګورئ. پرونی واقعه تاسو ټول د پېښور خلک یې.
پرون سحر به د بلور دی څه ارادې وي او په 12 بجې څه ورپېښه کړه، په 12 بجې سال جوړ شو. نو ما ته پرون دا بیگا دا شعر را یاد شو چې ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں میت کا سل رہا ہے کفن. بیگانه شپې د پاره به پرون سهار څه تصورو، الیکشن به وي، ګټو به او ډزې به وي، خوشحالي به وي، فلان به وي او ډنګړی به وي. او د اسمان تقدیر دا و چې نه، بیګاله به ستا په کور کې قیامت برپایي، او داسې قیامت چې یو زوی دی 2 کاله وشو واده یې کړی دی، ترور چې د هغې د مرګ واورېده د هغې هارټ فیل شو. اوس د ترور او د وراره غبرګې 2 جنازې وې په کنینګم پارک، یو طرف ته خور پرته وه بل طرف ته زوی پروت. دا خدای کولی شي که نه؟ مولانا روم وایي چې تی مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از ترا. د خدای په صبر غاوره کېږه ما. د هغه ګرفت داسې دی څه موده پس وي، لیکن داسې وي چې هېڅ طاقت ته بیا خلاصولی نه شي، هېڅ طاقت. یو ادنا سړی به راپاسي او قیامت به در باندې جوړ کړي. عزیزانو دې ټولو څیزونو ته سوچ کوئ. الله پاک دې د خپل ګرفت نه ساتي او د خپل قهر او د غضب نه دې خدای ساتي، او په دې ملک دې آسمانی مهرباني خدای وکړي. آسمانی مهرباني کینی په عقل ګرانه ده. یو عاشقو هغه ته چاوي تا سره خپله معشوقه خبرې نه کوي، هغه ورته وی چې د خدای په لوی کرم بکیږي، په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینا. که د خدای کرم وشو خو څه به وشي، او که په عقل وي نو دا مشکله ده. زما ذاتی طور په عقل کې دا نه راځي چې پاکستانی قوم به چې څو پورې دوی د خپل رویې نه توبه نه ویستي او دوی خدای ته متوجه شوي ني، او دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع اختیار کړي ني، په دې قوم به ښې ورځې نه راځي. تو حضرت علی مرید تھے اور حضرت عمر مراد تھے. بی بی خدیجہ محمد کی بیوی تھی اور بی بی عائشہ نبوت کی بیوی تھی. زما عزیزانو دا خبرې هغه قوم ته پکار دي چې د کم قوم مزاج جوړي. د کم قوم مزاج جوړ نه وي اب دغسې شرمیږي، رسوا کېږي. اوس به تاسو ګورئ وړه 800 روپۍ بوره انشاءالله 0 روپو ته به رسي. میلیونو والا ته ټک نه کوي، میلیونو والا وړه بند کړي دي نه ورکوي دکاندارانو ته ټک. څه زور چې دی هم په غریب به راځي. اوس نن د وزیر خزانه بیان و په اسمبلی کې و شاید که چېرته و، سبا به وګورئ په اخباراتو کې به راشي فلانی شی باندې ټیکس، فلانی باندې ټیکس، فلانی باندې ټیکس، فلانی باندې ټیکس، فلانی باندې. خدای رانیولی قوم هغه څوک بچ کولی نه شي. ورشئ په پاړه چنار کې وګورئ د 80 کورونو کلی بیګا ماته د پاړه چنار سړی راغلی و، د 80 کورونو ثابت کلی ځمکې لاندې راخ کو. چمکني ورته وایي یو ثابت کلی دی او ډېر آباد کلی و. په 11 بجې شروع شوه په ګرچېدو باندې، او چې خلک تې واته به تمام کلی لاندې ځمکې راخ کو. نورې به د ځان تماشې کوئ، نورې به د ځان تماشې کوئ. او د 80 کورونو ښځې به چېرته تلي، بچي به چېرته تلي، سړي به چېرته تلي، در په در خاورې په سر شو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې مزاج جوړ کړئ. که روټۍ خورئ چې پیغمبر څنګه خوړلې وه، که په لاره ځي چې پیغمبر څنګه تله. ګوره پیغمبر په لاره به چې تلو دا هم مزاج دی. نو سر به یې داسې و، داسې به نه تلو. زمونږ د بالا ماڼۍ کې ډبنګیان ډېر دي. ډبنګی پېژنئ؟ ډبنګی یو بدماش تېر شوی دی. د بالا ماڼۍ کې تاسو ګورئ داسې داسې به روان وي. ته پوه شوې؟ نه، ته څه شی چې داسې روان وي؟ څه شی؟ ما ولیده په 50-50 کاله کې په دې علاقه کې چې چا سر اوچت کړی دی سر یې خوړلی دی.
په خپل مرګ اډو مړ نه دی. تاسو پوه شئ؟ په لاره ځي داسې به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابهو کې به چې روانو، په صحابهو کې، نو په قطار کې به داسې روانو، دا نه چې د مخکې رواني او خلک ورپسې رواني. اوس خو چې دولت ورسره یو دغه هغه نه غریب سره خو دی بی خو به څه خان نه مخکې شو، داسې ده که نه ده؟ او بیا که چېرته پیر صاحب نه مخکې روان شوې، کافر به هم شي ورپسې، پیغمبر به صف کې روان. دې کې راز درته وښیم چې دې کې راز څه و. دې کې راز دا و چې زه مخکې روان یم او ډله راپسې روانه نو دا د غرور علامه ده. په دې خبره پوه شوئ؟ دا د غرور علامه ده. سړي ته دا ځان غټ ښکاري نو پیغمبر به صف کې داسې روان، سر به یې ټیټ ولې و چې سر اوچتول خو یو د خدای نه سوا د بل چا کار نه دی. نو سر ټیټ ځکه چې یا الله هر وخت ستا په مخ کې زما سر ټیټ دی، هر وخت سر به دې ټیټي داسې ځمکې ته به ګوره. اوس مونږ چې راپاسو صاحب په واسکټ کې ملاسونه داسې ورکړي او داسې او دا لاس چې دغه کوي یو دوه درې لیډران دي دلته چې تقریر کوي که نه که خیال هم کړي فوټو موټو به هم کتلی اخبار کې، نو هغه داسې کوي ته به وایې چې دغه دی پې ورمنډه یې کړه جوړ. نو دا لاندې ورته د مور مړی پلار مړی زامن چې ناست دي دا کوڅه ډب وایي چې دا دی پې ورغی. نو ته پاکستان د لیډرانو حال مو وکتو، په 50 کاله کې حکومتونه مو وکتل. هر یو چې راشي مونږ وایي چې که جدا ښي زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. نن د سروې په سر باندې تا زاغان کېنولی دي، تا کړي، ته به لاندې ناست یې خپل ویر به کوې، تاله نه راکوځي. زاغان کېناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. نن هغه وخت شرفا د زمانې هغه نن سپي ګڼلی شي او رزیلان د زمانې نن معزز ګڼلی شي، صرف د دولت د وجې او د پیسو د وجې. پیسې او دولت چې چا سره دی معزز دی، هغه عزتمند دی، هغه هر سار دی. هغه ورځ یو هلکو ما ته راغی ویل یاره جي چا څه کار کوې؟ ما هلکه ویل پلاني خان سره نوکر یم. ما بیا څه کوې؟ ویل اوړه نشته ګرځم ورپسې کور کې. مالک خان ته ووایه که نه؟ ویل نه بیبي ته مې ویلي و، د هغه ښځې ته یې بیبي وویله. مال کومې بیبي ته؟ خان ښځې ته. مال هغې څه چلو نه کوي، راته وایي چې زه بار لاړ شه که نه که چېرته یې څه پیدا کړه. مال خوله دې د اور سکروټه شه، کومه ښځه چې بار بربنډه ګرځي هغې ته بیبي مه وایئ. ما په دې خبره پوهېږئ؟ کومه ښځه چې بار ګرځي بربنډه نو هغې ته بیبي مه وایئ. بیبي چا ته وایي؟ بیبي هغې ته وایي چې په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې د دیوال نه بار څوک وانه وړي. بیبي هغې ښځې ته وایي. کومه ښځه چې دغه کوي دې ته بیبي مه وایي، خولې هم ټپې شه چې ټپې شه. دا بیبیانې بیا چې کومه ښځه 4 کسې ځان ته ساتلي د لپسټک دپاره هغې ته محترمه مه وایئ. محترمه. نن دې قوم د پیسې دپاره ضمیر پرېښی دی، دین یې پرېښی دی، ایمان یې پرېښی دی، غیرت یې پرېښی دی، شرم یې پرېښی دی، حیا یې پرېښی ده. خو چې پیسې او دولت چا سره که د سور کافر بچی دوی به تېنه ګیر چاپېر تاویږي او پیاوړي راوړي. که د سور بچی دغسې خیر و. مونږ هم تماشه کوو
رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر تنگ شو، خدای پاک به ورته وایي چې فانتظروا انا معکم منتظرون. دې ته وایي چې انتظار کوئ د الله د ګرفت چې کله به راځي او تاسو بنیسي، او زم در سره ناست یم انتظار کوم. نن ترو قوم خدای رانیولی، په ټولو قومونو باندې به قسمه قسم عذابونه نازلېده، په پاکستان باندې ذهني عذاب نازل دی. ذهني هر سړی ذهني طور پریشان دی، الا مگر هغه خلق پریشان نه دي چې چا خپل ځان خدای ته سپارلی دی. خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه، کم د لوږې مړه کوي او کم په خپله به راځي. حضرت علي چاته یو مڼه ورکړې وه، دا والا ته وخوره، تاسو وخورئ، زه نه خورم، ته وخوره. په دې کې ملایک راغلل، په دې لستوڼو کې 9 مڼې پټې کړي دي، او حضرت علي ته آواز وکړو چې دا ستا مڼه ده، امانت چا راکړی دی. هغې ورته ویل دا زما نه ده. ویلې ولې؟ ویل زما نه ده. وجه څه ده؟ ویل خدای په قرآن کې وایي چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي وکړه نو زه یو په 10 به ورکوم. ما یو مڼه ورکړې وه، زما 10 کېږي، تاسو یوه څنګه راوړه؟ لستوڼو نه 9 نور یې راوویستې. ویل تا نه اوچت ایمان به د بل چا پیدا کړي، یو ورکې 10 به ورپسې راځي. خو دا خو ایمان غواړي، غیرت غواړي، دین غواړي، د خدای یره غواړي، د خدای خوف غواړي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ډېر سوچ کوئ. ملک بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی، د هر بحران شکار دی. خدای دې پرده ساتي. اوس خلقو سره د اختر غم دی، د جمعې دی که د زیارت دی، د جمعې دی که د زیارت دی، د جمعې دی که د زیارت دی. ښه د جمعې دی نو څه چلو شو؟ مل قرآن شو یا د زیارت شو نو څه چلو شو؟ د مومن خبره چې د بونیر غوث وې زور وکړي دا غوږونه ټلیفون دی او خلک دی او تپوس دی چې د زیارت دی که د جمعې دی، د زیارت دی که د جمعې دی. ما ورته نن مې ورته چې اتوار ته شو. خدای ته وګورئ، خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. سعودي اعلان وکړو چې حج د چهارشنبې دی او اختر د زیارت په ورځ. ټیک ده. دلته اعلان شوی دی چې اختر د جمعې په ورځ 18 تاریخ باندې. ټیک شو. د چهارشنبې د شپې شهادت دی. اوس تاسو ایمان تیر کوي د 9 د شپې شهادت پیدا کوي، د 9 د شپې. ټیک ده. چې چا میاشت د 9 په شپه لیدلې ده، بسم الله د زه درته د زیارت کوم اختر. نه هر شی په داخله کې غواړي. د اکبر باچا لټان یې یو 3 لټان په لاره پراته، نو د یو په سینه بیره پرته وه، یو سړی په آس باندې تېرېدو. ویلې کاکا لږ راکوشه. چې راکوشو نو ویل چې دا به شلي داسې اوس پراته دي. ویل دا بیره خو لږه خوله کې راواچوه. هغه چې ولې لاسونه دې کار نه کوي څه؟ ویل ټیک ټاک دي. وی نو زه دې د آس نه ورپسې راکوس کړم. یو شړپ یې چې ته په دا مخ وویستو. دویم چې ورسره پروت هغه ویل سم یې ووه. ویل ولې؟ ویل پرون مې اودسمات یې کړی ځان یې راته نه پاکولو. دا یې پرېښو په دا دویم یې راکېښوي چې دا یې والا درېیم ورته ویل ډېر دې ښه وکړه، دا دواړه ارامیان دي. ویل ولې تم ناجوړی؟ ویل نه ټیک ټاک یم، خو پرون مې سپي په خوله کې متیازې کړي، دوی ورته کوریم نه وي. هغه یې قسم په خدای دی هر شی په داخله کې غواړي. هر شی اختر کلی دی او روژه کلی دی، اختر کلی دی او روژه کلی دی. نشته اخترونه او روژه. ستاسو اخترونه کېږي؟ تاسو روژې کېږي؟ سوچ کوئ بچیا لړۍ غر کې نم قسم په خدای کا قربانۍ شته. واورئ 9 کسه چې کومې قربانۍ کې شریک وي 9 او د یو پیسې پکې حرامې وي، د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوې. یا د جوارۍ پیسې وي، یا د سود پیسې وي، یا د بلیک پیسې وي. د یو پیسې چې پکې حرامې وي د شپږ نورم تباه دي. ستا پیسې چې تا کومه قرباني ځان له ګډان مډان دی اغستې دي او ستا پیسې حرامې وي، ستا هم قرباني نه کېږي. بس غوښه به ده اوبه خورې. روژه دې ونیوه رمضان کې او خېټه کې دې پېشمنۍ او ماښام په حرامو کړی دی. زما په خدای قسم دی چې دا روژه به دې په دې مخ در وویشتی شي، دا نه کېږي. دا روژې دي او دا قربانۍ دي او دا یو بد حال جوړ دی. بیا یو اهمه خبره بله واورئ. یو سړي ګډ اغستی دی
قربانۍ لپاره. سبا لا قرباني ده او نن دا ګډ ورک شو، چې ورک شو تا بل واغستو، چې بل دی واغستو او سبا د اختر په ورځ هغه ورکم را پیدا شو، نو ته به دواړه حلالې که یو به حلالې، اوس تا به خالی نه یا به غریب یا به مالدار. که مالدار یو به حلال کی یو به خرڅ کا، او که غریب نو دواړه به حلالې. که غریب وي او یو ورک شو بل دی واغستو او رقم پیدا شو نو ته به دواړه حلالې. د هغې وجه دا ده چې پتا قرباني واجب نه و او تا واغستو نو پتا نظر شو، چې نظر شو نو نظر بیا خرڅولی نه شي، چې بل دی واغستو بل هم نظر شو نو دواړه به حلالې. ته پوه شوې؟ بله دا چې قرباني به د مانځه نه وروستو کوئ. که چا د اختر مانځه نه مخکې قرباني وکړه غوښې به وشي، قرباني نه کېږي، مانځه نه وروستو به یې کوئ. دې ټولو خبرو ته په کار دا دي چې یو سړی قرباني کوي چې د قربانۍ ضروريات هم ورته معلومي، یو سړی روژه نیسي چې د روژې ضروريات هم ورته معلومي. دې خبرو ته لږ سوچ وکړئ، دې ته لږ فکر وکړئ. زه خو والله ستړی شم، اوس په ایمان درته یم چې زه دوکان نه دې ځای پورې راشم، دا یو ساعت چپ ځکه یم چې زما زړه ستړی، زړه مې بلکل ستړی شو. د حاجي محمد امین صاحب دې خدای وبخي، هغه به وي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. کم کم بس غم قربانۍ سرمنی دي، دې دپاره سوچ وکړئ. اوس سیاسي لیډرانو اعلان کړی دی چې قربانۍ سرمنی مونږ له راکړه. په خاورو ماړه شئ نو تاسو خو د ټول ملک بیړه تباه کړه. سرمن هم په غریب سړي نه پیرزو کېږي چې چا غریب ته میلاو شي. سرمن د قربانۍ د غریب حق دی. که امام د جماعت غریبو بال بچهدارو نو بیا د امام حق دی. که امام سربو او تیلې پې لګېدو په سرمنه نو بیا به هغه له نه ورکې، غریب له به یې ورکې. زما په خبره پوهېږئ؟ یو سړی راغی ما ته وی چې زمونږ امام خو مالدار دی، وایي چې سرمنې به راوړئ کینې کافر کوم ټول مال بل چلو کوي. چې تاسو یریږئ ته ویل یریږو چې سم بلا ده، مال داسې وکړئ چې سرمن بل له ورکوي او هغه د سرمنې په ځای یو 50 یا 100 روپۍ چې دی امام له اسې ورکوي، خو سرمن به مالدار له نه ورکوي. لکه څنګه سرسایه چې مالدار باندې نه کېږي، هغې دپاره اوږې تږی یتیم غریب خوار بال بچهدار دا شرط دی. داسې د قربانۍ سرمن غوښه به د ښار کې وګورئ یو رواج دی، په پتنوسونو کې اچولي او پاو پاو تیکاو ماشومانو په سر کړي او ډولۍ ډولۍ کېږي په کورونو چې چا قرباني کړي هغې له هم وروړي، چې چا قرباني کړي چې هغه له تیکا ورنه کوي. تیکا هغه کورونه لټوي چې چا قرباني نه کړي، دړی دړی هغې کره ورکوي. زما په خبره پوهېږئ؟ چې چا قرباني کړي هغه له سله ورکوي، خونه دې چا وړه شه. خوار غریب ورته وګوره. سهار راته یو سړي وي مسله خو دا ده چې 3 ځای کوي به مال 3 مرې پرېږده، ځان له د یو کټوی پکې پرېږده او نوره ټوله په دې غریبو تقسیم که. نن سبا غوښې چېرته غریبان خوړی شي.